انسانانو په پیریانو په زناورو په ټولو باندې الله مهربانه که کافر دی او که مسلمانان دي الله په مهربانه دی اوس ګور دي کافر ته خوراک ملويږي کنه رزق ته ملويږي نعمتونه بشتي ده الله مهرباني ده په مسلمانانو باندې ده او خاص مهربانه دی په مسلمانانو باندې په آخرت کې وکانه بالمؤمنین رحیما الله دا خبره په قرآن کې کړې ده په آخرت کې به الله مهرباني په چا پورې خاص ده هغه په مؤمنانو پورې نو بیا په آخرت کې په کافرانو باندې مهرباني نشته دا مهرباني په هغوی باندې چې ونه صرف په دنیا کې وه الحمد لله رب العالمين طول د کمال صفتونه خاص الله لره دي چې پالونکی د ټول عالم دی د بسم الله سره یو بله فایده د بسم الله ځان له مستقل آیت دی په اوله کې دا د سوره فاتحې آیت نه دی او په سورة النمل کې د بسم الله راغلی د هغې یو آیت دی انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم خو په دې ځای کې دا مستقل آیت دی یعنی سوره فاتحه د دې بسم الله نه علاوه و آیتونه دي